ډیره کیږي چې ستا مطلب کلیزه کله ده یا په کوم تاریخ باندې پیدا شوی. ډیره دوستان دا هیله لري چې زما کلیزه ولمانځي، اما زما د پیدایښت تاریخ محرم ده، چاته یې نه وایم او زه نه غواړم خپله کلیزه ولمانځم، ځکه ماته دا لیونتوب ښکاري، د لیونیانو کار راته ښکاري. هر کال چې کله تیریږي معنی دا ده چې زه یو کال نورم سپین ږیری کیږم یا زما عمر یو کال نورم کمیږي او زه ورنږدې کیږم د مرګ په لور. نو څوک چې د مرګ په لور نږدې کیږي هغه څنګه کیک کته کوی شي او هغې ته خوشحالۍ کوی شي؟ ماته منطقي نه ښکاري، زه نه پوهېږم. شاید زما نظر غلطي، شاید، اما ماته ډېر منطقي ښکاري. مثلا که یو څوک تا ته وایي چې هی شکیب ته ورته وایي جان وایه 80 کاله عمر کوي، ښه ډېر ښه، یو کال عمر دې کم شو، راځه چې کیک ټوټه کړو ورته وګډېږو. یعنې څه یو کال عمر مې کم شو دا خو ښه خبره نه ده، نو کیک ورته ولې کته کړم، نڅا ورته ولې وکړم؟ زه نه پوهېږم اروپایان د کلیزې لمانځل د هغوی د کلیزو د لمانځلو فلسفه څه ده، اما شخصا ماته د یو مسلمان په توګه منطقي نه ښکاري. کله چې زه پوهېږم چې زما یو کال عمر تیر شو هغې ته خفه کیږم ځکه زه مرګ ته ورنږدې کیږم او د قبر عذاب ډېر سخت دی. په قبر کې ملایکو ته جواب ویل ډېر سخت دی او په عین حالت کې سړی خفه کیږي چې نور په دې دنیا کې به نه او دا یو ګام نږدې کیږي هغه ابدي نړۍ ته چې هلته جواب ویل سخت دي. نو څنګه د کیک په کټ کولو او په خوشحالۍ او په چیغو باندې دا لمانځلی شئ چې یاره عمر مو کم شو؟ که مو مرګ دومره خوښیږي یا په دې نیت یو څوک وایي چې زه کلیزه په دې نیت لمانځم چې زما مرګ خوښیږي چې زر قبر ته لاړ شم، نه پوهېږم، مګم زه ډارېږم. زه فکر نه کوم د دې په ځای چې زه فکر کوم کیک کته کړم بهتره ده چې کینم او فکر وکړم چې دغه یو کال مې څه کړي، بدۍ مې څه وي چې له منځه یوسم او نیکۍ مې څه وي چې ډېر یې کړم. یو ټوکه دی پکې وایي یو نارینه چې دی 4م واده وکړه، د ده پخوانۍ 3 ښځې مړې شوې وې، نو ده چې خپله ښځه راوستله کور ته نو هلته چې دی 3 کالي اویزاند وه. نو ده ویلې چې دا ګنډې افغاني ګوري خپلې ښځې ته یې ویلې، هغه ویلې هو، وایي دا مې لومړۍ ښځه وه اما ډېره ژبوره وه، نو دا مې مړه کړله او دا ګنډې افغاني مې دلته یادګار چې دی اویزان کړي دي. نو ښځې ورته ویلې وایي ښه. 2 کالیو ته یې ورته وکتل، وایي دا پنجابي ګوري، ویلې هو، وایي دا مې 2مه ښځه وه، د دې هم ډېره غټه ژبه وه، نو دا مې مړه کړه، نو دا پنجابي کالي مې دلته یادګار اویزان کړي دي. 3 لباس ته یې ورته وکتل، ورته ویلې دا ساري ویني، وایي هو، وایي دا مې ژبوره ښځه وه، هندۍ وه، نو دا مې مړه کړله او کالي مې دلته یادګار چې دی اویزان کړي دي. نو د ښځې چې دی ور وکته ویې ویلې ښه د دې 3 کالیو تر څنګ به آینده کې 4م کالي نه وي. نارینه ورته وایي څه به وي؟ وایي دا به ستا چپنه وي. نو سړی نه پوهېږي چې کله ستا نوبت راځي، نه نو دغه د کیک کته کول مطلب ته خپل د نوبت نږدې کېدو ته خوشحالي کوې او زه فکر کوم دا غیر منطقي کار دی او د همدې له امله زه خپله کلیزه نه لمانځم. د همدې د خاطره زه نه خوشحاله کیږم چې یو څوک د زما کلیزه ولمانځي. څومره عمر چې زه لرم تر اوسه پورې فقط 2 یا 3 کلیزې زما دوستانو نیولي، اما کله چې په هغې کلیزه کې ما ګډون کړی، کیک مې کټه کړی، شمې مې ورته پوف کړي دي او د هغې نه وروسته ورسره ناست یم، ورته مې ویلي دي چې زما د کلیزې له لمانځلو نه کرکه راځي او زما د ژوند فلسفه دا ده او ملګرو مې قناعت کړی او د هغې نه وروسته چې دی بیا ماته کلیزه نه ده نیولې او متاسفانه بیا خپلو کلیزو ته هم نه غوښتلم، ځکه ویلی چې یاره په مونږ باندې خوشحالي بیا شکیب غم کوي او کیني وایي چې دا خو مرګ ته نږدې کېدل دي. نو د هغې نه وروسته مو بیا ډېر چې دی د کلیزې کیکونه هم نه دي خوړلي. دا د هر چا فکر دی، ولې زه فکر کوم په ټوله کې د ماشومانو کلیزې لمانځل، د ښځې کلیزه لمانځل، د مور د ورځې کلیزه لمانځل یا د مور ورځ لمانځل دا د خوشحالۍ یوه بهانه کیدی شي. زه نه وایم چې تاسو یې مه لمانځئ، که تاسو یې لمانځئ د خوشحالۍ په نیت لمانځئ، تاسو پوه شه او کار مو پوه شه، اما زما فلسفه دا ده چې ونه لمانځل شي. ځینې وخت دوستان داسې فکر کوي چې زه یو شی وایم، اکثرا دیموکراتان زما خبرې غلط تعبیروي او بیا وایي چې او ډاکټر وایي چې کلیزه مه لمانځه، دا فلانکی دی، فلانکي ټیم پورې اړه لري، دا لکه چې د فلانکۍ ډلې کې دی.
کوم ډله مله کې نه یم ورور، د تاسو غوندې زه هم دیموکرات سړی یم او زه باور لرم چې هر څوک باید دیموکراسي ولري او حق ولري چې خبرې وکړي. نو دغه دیموکرات خلک چې کوم دي دوی په ازادي بیان ډېر سخت باور لري، په شرط د دې چې د دوی ګټه یې پکې صحیح. که د دوی د مخالفینو په اړه هر څه وایي نر سړی د ازادي بیان د حق لري چې خبرې وکړي، اما که د دوی خلاف بیا خبرې وکړي بیا تړق در باندې ټاپه ولګوي چې دا دې ډلې پورې اړه لري. نو ورونو زه وایم که تاسو یې لمانځئ، که لوی ته یې لمانځئ، که زوړ ته یې لمانځئ، اما زما د نه لمانځلو فلسفه دغه ده. کیدای شي د ډېرو خوښه شي، کیدای شي ډېرو ته منطقي، کیدای شي د ډېرو خوښه نه شي.